آیا کله مو فکر کړی چې نړۍ څومره ژور پرمختګونه کړي دي؟ دا د څه له وجې څخه دي؟ آیا کله مو په ذهن کې دا پوښتنه راګرځېدلې ده چې د نړۍ دا لوی پرمختګونه د یو فکر په نتیجه کې راغلي او که نه د لویو او پرمختللو وسیلو زېږنده ده؟ آیا ستاسو په فکر کې کله دا پوښتنه راګرځېدلې ده چې زموږ په ورځني او روان ژوند کې موږ کوم فکرونه کوو او د هغې اغېزه زموږ پر ژوند باندې څه شی ده؟ راځئ نن په دې ویډیو کې دا او دې ته ورته پوښتنې څېړو او کوشش کوو چې د تاریخي او منطقي تحلیلي او مستدلل جوابونه ورته پیدا کړو او دا موضوع یو څه لږ وڅېړو. اول دا د نړۍ ټول پرمختګونه چې دي دا د یو فکر او د یو لوی احساس زېږنده دي، بلکې نه چې مثلا دا د یو پرمختللې وسیلې یا د یو ټکنالوژۍ هغه زېږنده. ځکه ټکنالوژي او دا وسایل چې دا هم ټول د یو فکر او د یوې لوی احساس په نتیجه کې راغلي دي. نو د دې لپاره چې موږ وپوهېږو چې آیا دا نړۍ چې څومره نن پرمختللې ده او خلک چې څومره کامیابۍ ته رسېدلي دي د هغوی د دې کامیابۍ ستر لامل څه شی دی، نو زموږ تر ټولو هغه مهم شی چې زموږ مخې ته راځي هغه لوی فکر او یا لوی احساس دی. د دې لپاره چې موږ په دې باندې وپوهېږو چې څنګه لوی فکر او لوی احساس په سترو کامیابیو کې ونډه لري او هغه د وجې څخه لوی کامیابۍ په نتیجه کې راځي، نو موږ به یو څه لږ تاریخي او واقعي کیسې او یو څو مثالونه به وړاندې کړو. نن چې په پرمختللې نړۍ او د ټکنالوژۍ په دې پراخ ډګر کې موږ تاسو وګورو، ایلن ماسک هغه مثلا د نړۍ یو پیاوړی او نوموړی شخصیت دی چې مثلا هغه د نړیوال شتمنو کسانو په سر کې راځي. هغه د ټسلا سپیس ایکس شرکتونو مشر او رئیس دی. هغه ډېر داستانونه به کېدای شي تاسو اورېدلي هم کېدای شي د هغه ډېرې کیسې تاسو ته د نورو یوټیوبرانو لخوا هم واضح شوي چې مثلا د ده سره کم دا د احساس در سره پیدا شوی و، د سره کم داسې لوی کامیابۍ ته رسېدلی و. زما د هغه سره کار نشته دی. زما هغه مطلب او مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې دی او د ده د لوی بریاوې او کامیابۍ چې دی دا ټوله د یوه فکر زېږنده دي. نو د دې له وجې څخه موږ تاسو ته معلومه شوله چې فکر چې دی هغه په کامیابۍ او په بریا کې هغه لویه ونډه لري. همدا رقم موږ او تاسو که اسلامي تاریخ ته مراجعه وکړو وګورو چې مثلا اسلامي تاریخ کې کوم هغه بریالي او ویاړلي اشخاص ول هغوی هم د یو لوی او غټ فکر او غټ احساس سره ول. ځکه نو هغوی څه وکړل، هغوی په خپل ژوند کې خپلې موخې ته ورسېدل او خپل هدف یې ترلاسه کوي. نو د دې لپاره هم موږ ډېر مثالونه لرو او د دې لپاره ډېر کتابونه لیکل شوي دي چې مثلا د ننني کفار د خپلې ټکنالوژۍ او هر څه پرمختګونو سره هغوی په دې اعتراف کوي چې مثلا دا د دوی چې کوم علم دی نننی دا ټول د مسلمانانو د لاس څخه ورته راغلی دی. د دې لپاره موږ د لومړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مثال بیانولی شو چې هغه صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې مبعوث کړل شو. نو د هغه ټوله ټولنه چې مثلا هغه د ده په خلاف باندې وه او دی مثلا داسې یو کس و چې هغه د ټولې نړۍ په خلاف باندې دی راپورته شوی و. ځکه د ده هم نظره د ده په دین او د ده په عقیده باندې د ده سره هېڅوک موافق په اوله کې نه ول. دی چې کله د 40 کلنۍ په عمر کې مثلا مبعوث شو او الله عز وجل ده ته کوم لومړنۍ وحي ورکړلې هغه د اقرا سورت چې کوم دغه اولني 15 آیاتونه ول هغه الله عز وجل ده ته رانازل کړله. د دې څخه پس بیا دی چې مثلا هغه قوم کې د کوم هغه مثلا مقام و خلکو به صادق الامین بلئ او دی به فرشتوني او په امین سره بلل کېدی او مثلا خلکو به خپل امانتونه در سره ایښول او خلک به د خبرې دروغ نه ګڼلې، په ده باندې به خلکو خپل هغه جنجالي فیصلې چې به وي هغه به په ده باندې حل کولې. نو د دې ټولو سره چې کله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پر نبوت باندې مبعوث کړل شو او د چې د خپل حق لارې او حق عقیدې ته خلک رابلل، نو خلک دی دروغجن وبلئ، دی ساحر وبلئ، دی کاهن وبلئ، دی شاعر وبلئ، د رقم القاب ورکړل او دی په مختلفو نومونو سره ونوموئ او د ته مختلف عذابونه ورکړل. نو د دې ټولو تکلیفونو او عذابونو سره د ده سره چې کوم الله تعالی عمل و، الله تعالی د ته کامیابي ورکړې وه. د دې ټولو هغه دغه دا هم ول چې مثلا د ده کامیابي تر ټولو ستر راز چې هغه دا هم و چې مثلا د دې فکر غټ د سره یو غم و چې کله دی د طایف څخه راتلی د ده پښې په وینو وې، هغه جبرایل علیه السلام ورته راغی مثلا د ته هغه د غرو مقرر ملایکه ورسره وه. د ته ویل چې یا رسول الله که څه چېرته غواړې زه به دغه 2 غرونه راواخلم او د دې په منځ کې به دغه اهل مکه ټوله سره چوښتان کړم. خو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره هلته یو لوی احساس و، هغه داسې نه و چې هغه لږ ناکامۍ او مثلا هغه لږ تکلیف سره دی خپل کار یې پرېښی وی او مثلا دی د خپل تګلارې څخه اوښتی وی. دا ویل نه زه به د خپل دعوت ته دوام ورکوم او کېدای شي چې دوی هدایت نشي خو د دوی په اولادونو کې داسې څوک پیدا شي چې هغه الله تعالی زړونو ته هدایت ورسولی وي. همداسې بیا اوس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژور لید و چې هغه صلی الله علیه وسلم صبر وکړي په دا ټولو تکلیفونو باندې. خپل اصحابو ته په دې باندې بلنه ورکړله چې مثلا تاسو صبر وکړئ. چې بیا ابو جهل مسلمان نه شو خو اکرمه هغه مسلمان شو، هغه اسلام ته ډېرې خدمتونه وکړله. ولید مسلمان نه شو خو د هغه زوی خالد داسې سترې کارنامې پرېښودلې چې د اسلامي تاریخ کې د هغه نوم یو ځلان د ستوري په شان دی. همداسې ډېر مثالونه لرو خو دا یو مثال و. همداسې ډېر نور مثالونه د دې لپاره چې موضوع اوږده نه شي هغوی به پرېږدو. نو
زموږ او ستاسو په ننني ژوند کې هم دا د فکر هغه عمل او د فکر چې کومې نتیجې دي دا ټولې ښکاره او جوتې دي. مثلا که یو سړی په خپل ژوند کې د یو شي فکر د ځان سره ولري، د ځان سره دا فکر ولري چې زه به په دومره وخت کې او په دومره پیسو ګټلو سره په دومره ستړیا ګاللو سره ځان ته به موټر اخلم مثلا، یا زه به ځان ته خپل شخصي کور جوړوم، نو دا د فکر چې د سره په زړه کې او د ننني جسم کې د سره داسې یو قوه جوړوي چې هغه د دې ته هڅوي چې هغه خپل هدف ته د ځان ورسوي. دته چې په لاره کې هر څومره خنډونه واقع کېږي خو د ننني چې کوم یقین و د عقیده یې هغه پر دې باندې برلاسي چې هغه د تکلیفونه هغه ته ضرر نشي رسولی، مثلا هغه د خپل هدف څخه نشي راګرځولی. دا د ژور فکر هغه مثلا چې کوم فایده او ګټه هغه موږ وپېژندله. او د دې څخه مثلا ننني مسلمانانو د عقیده هم موږ تاسو معلومولی شو. مثلا نن مسلمانان په کوم حالت کې دي؟ مسلمانان نن په داسې یو حالت کې دي، مثلا کفار دي داسې یو نظریه کې داسې ډېر مسلمانانو کې خبره کړې ده چې مثلا مسلمانان هېڅ نشي کولی ذکر ټکنالوژي او دا ننني پرمختللي وسایل او دا هر څه چې دا بس د کفارو د خوا جوړ شوي دي او کفار هغه د دې هر څه وړتیا لري. مسلمانان چې دي هغه یو کمزوری او ناتواني او یو پر ځان نه بسیا ملت دی او دوی نشي کولی مثلا خپل راتلونکی په خپله وټاکي. خو دا هر څه د دې وجه چې مسلمانانو خپل مثلا تاریخ هېر کړی دی، دوی ځان یې ځای پشمېرلی دی او دوی داسې یو لوی فکر د ځان سره نه دی کړی چې مثلا د هغه فکر په نتیجه کې دي د دوی هغه د ژوند دغه ستړی حالت هغه په بریا او په کامیابۍ سره بدل شي. مثلا دوی وکولی شي چې خپل ځان د دغه سختۍ او د دې کړکېچن حالت څخه ځان داسې حالت ته ورسوي چې هغه د دوی د خیر او د دوی د نیکمرغۍ او د دوی د خوشحالۍ او د سوکالۍ ضامن وي. نو زموږ او ستاسو د ننني ژوند لپاره چې کومې ننګونې دي هغه ټوله دا دي چې مثلا باید مسلمان د ځان سره داسې یو لوی فکر ولري چې د ټول امت د خیر فکر د ځان سره ولري چې زه نن مثلا یو خبره کوم یا یو عمل کوم یا مثلا یو کار ما روان کړی وي، زه په دې هر څه کې باید د الله تعالی رضا وسنجوم. دوهم د مسلمان ملت د دې لوېدلي ملت او د دې ضعیفه او زورول شوي ملت زه باید هغه خدمت په فکر کې ولرم او د خپل مسلمان وروڼو سره هغه باید زه د یو خیر فکر ولرم چې مثلا څنګه کوم زما مسلمان ورته زه خیر ورسولی شم، څنګه د یو کامیابۍ فکر ورکړم، څنګه دی د هغه خپل د ضعیف فکر څخه مثلا د یو قوي فکر ته ورسوم. هر څوک چې یو مثلا یو ځای ته رسېدلی هغه داسې نه دی چې بس دی د اول سر څخه دی بس په کامیابۍ کې راوړی شوی دی بس همداسې په داسې پوره حالت کې د داسې هر څه داسې پوره ول، بلکې هر څوک تر ډېرو ناکامۍ وروسته تر ډېرو تندکونو خوړلو وروسته هغه خپل هدف ته رسېدلی دي او دوی بیا هغه خپل د زړه ارمان چې دی هغه پوره کړی دی. نو زموږ او ستاسو د هغه ضعیفه فکر هغه دغه چې دی هغه زموږ او ستاسو په ذهن کې زموږ او ستاسو په جسم کې داسې یو قوت جوړ کړی دی چې موږ نشو کولی پرمختګ وکړو. مثلا موږ یو تحلیل وکړو، موږ په ساینس کې پرمختګ وکړو، په یو نورې د پراخه نړۍ کې موږ یو شی اختراع کړو، موږ پر ځان بسیا شو، حتی تر دې چې مثلا موږ په تعلیمي او په دې لحاظ کې هم ډېر لوېدلي یو، موږ نشو کولی چې مثلا خپل تعلیمي لحاظ ښه کړو. دا ټوله د دې وجه ده چې مثلا موږ سره لوی فکر نشته، موږ مثلا داسې یو فکر نه دی کړی چې هغه زموږ د خیر او د هغه کامیابۍ ته موږ ورسوي. د دې لپاره چې مثلا زموږ د فکر دی مثلا موږ ته یو د خیر نتیجه راکړي او موږ وکولی شو خپل فکر دی د راتلونکي د کامیابۍ لپاره وټاکو او هغه کوم فکرونه دي چې مسلمانانو ته په مثلا داسې یو حالت ته اوس راوستلی دی چې مسلمانان یې پر ځان باندې داسې بې باوره کړي دي او دوی ته د داسې زوال او د ناکامۍ فکر یې ورکړی دی. دا به انشاءالله که د ژوند د وفا هغه به انشاءالله په راتلونکو وختونو کې بیا پر دې موضوع باندې وغږېږو. تاسو ووایئ چې په دې ویډیو کې تاسو څه زده کړله او ستاسو په زړه باندې کومه داسې یو خبره دی چې هغه مثلا تاسو یې په اړه تشریح کول غواړئ. په ډېر بخښنې سره ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ. د خدای په امان.